موږ به د مسلې رد کوو، د چا په شکل کې به زموږ کار نه وي. دا خبره په چا په ډېر په چا به درنه ولګي عزتمندو، خو د اصلاح په نیت باندې کوو او د خیرخواهي په وجه باندې کوو. مشرک چې مشرک دی هغه ته چې دعوت کوي مشرک به ورته نه وي چې مشرکه ومنه که نه داسې کېږي ای کافره، نه په نرمې لهجې سره. همدغه رنګې د مروان قصه را په یاد شوه چې هغه یو وخت کې څه خبرې کولې او ملا ورته ورپاڅېده، ورته وویله ډېرې سختې خبرې ورته وکړې. عبدالملک ابن مروان ورته وویله چې کښېنه، وایي ته چې د موسی علیه السلام نه غټ ملا نه یې، په دې خو را سره اتفاق کې وایي او زه خو به د فرعون نه غټ کافر نه یم که نو په دې م اتفاق کې وایي نو الله جل جلاله موسی او هارون علیه السلام ته ویلي چې فقولا له قولا لینا لعله یتذکر ان یخشى. ای موسی او هارون علیهم السلام فرعون ته په نرمې لهجې سره خبرې وکړه، په نرمې سره، لینا قولا لینا، شی چې هغه پن واخلي او ویرېږي د مانه. سبحان الله. اوس چرته یوې هندوې یوه خبره کړې، رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې انداز ښه نه دی، انداز ښه نه دی استعمال کړی، خو خبره یې څه کړې ده، وایي ستاسو پیغمبر د 6 کالو جنې خوښه کړه او د 9 کالو په عمر کې ځان له واده کړ. د دنیا کې مشهور اورېدلی دی، هلکه اورېدلی مه دی، اوله ګستاخي وکړه. دقه خبره زموږ بخاري شریف لیکلې ده. چا لیکلې ده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. محترم مسلمانان ورونو، د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري فمنګ او تاسو باندې فرض ده. په دین امورو کې څه کې بلکې د هغه سره محبت کول فمنګ او تاسو باندې فرض ده. د هغه د محبت نه بغیر مؤمنان کېدل نشو. د الله پیغمبر خپل مونږ ته بیانوي، فرمایي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. ازما امته تاسو کې وتند تاسو نه مؤمن کېدل نشي تر څو چې زه هغه ته ګران د خپل ځان نه او د خپل مور او پلار نه او د بچو نه او د ټولو خلکو نه ته نشم. نو تاسو خل چې داغه محبت په مون باندې فرض دی. که مسلمانی محبت به یو سره په داسې درجه کې دنیا کې به د هغې نه بل چا قدر ګرانواله تا سره نه وي. د فاتله دغه تابعداري په دیني امورو کې. مخکې دې نه چې دې انکار حدیث د فتنې مسلې وضاحت ورنوځو، د مقدمې په شکل سره دوه خبرې کول غواړم. اول دا ده چې باید موږ او تاسو د الله ډېر زیات حمد او شکر وباسو چې د فتنو نه هغه بچ کړي او دعاګانې نور هم کوو چې الله پاک د مرګه پورې موږ د فتنو نه وساتي. دا ډېر علم او خیرتوب نه غواړي. دا اوس ګوره، اوس روغ سړی به په دې به ښه پوهېږي دا ټولې خبرې د الله د پیغمبر حق دي، سچې دي، ټول عمر به یې تېر شوی، 40 کاله به په دې تېر کړي، لیکن یک دم به د الله په دماغو کې ډز وکړي، روغ جوړ به عکس بشي، لګیا به بیا به د هغې نه مقابلې کې. نو د الله باید موږ حمد ادا کړو او دعاګانې وکړو چې الله پاک موږ د فتنو نه تر مرګه پورې وساتي. دویم د مقدمې په شکل سره خبره دا ده، هغې ورونو ته چې هغې سره د دین اسلام د نشر اشاعت غم دی ورسره، اخلاص دی ورسره، او دا تمنا ده چې زه د دین اسلام په دفاع کې استعمال شم، جبه مې استعمال شي، وخت مې استعمال شي. نو هغې ته درخواست دا ده چې بیان رد دا په هغه اسلوب طریقه سره وشي چې کوم موږ ته شرع ښودلی دی. الله فرمایي ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسن. په نرمې لهجې سره، لکه دغه صاحب چې کوم د دې باره کې ډېر داسې بیانونه زموږ مخې ته تېر شو چې څوک ورته وایي چې خبیثه، څوک وایي چې دا برید د کته دی پورته دی، پکولچي، قاتل په شان شکل. دا ټول دا نبوي او د سلفو د دعوت طریقه نه ده. موږ به د مسلې رد کوو، د چا په شکل کې به زموږ کار نه وي. دا خبره په چا به درنه ولګي عزتمند، خو د اصلاح په نیت باندې کوو او د خیرخواهي په وجه باندې کوو. دا خبرې چې کوم دي یو خو نبوي منهج نه دی په داسې طریقه باندې. زموږ مسله هغه به دا وي، د مسلې بیان به د اشخاصو شکل پورې به زموږ
دغه نه بلکې الله فرمایي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم د چا بوتانو ته کنځلې نه کې پات لا تاغه کسته کنځلې کې نو خامخا دا الټا عکس نور نقصان کوي ځکه ته چې چاته دا وی چې لکه مقصد وی چې زه ته دعوت کوم او خبيث وته وي حستا خبره مني قام قبيل بلري ډله بلري نورم په ځدينات کې راځي مشرک چې مشرک داغه ته چې دعوت کې مشرک به وته نه وي چې مشرکه ومنه کنه د ځکیږي اے کافره نفنر بلهجه سره نو بای چې دسی ونش دغه رنګي د مروان خسره په یاد شو چې هغه یو وخت کې خبرې کولی او مولا او تور فاسده وته ویله ډېر سخت خبرې وته وکړي عبدالملک ابن مروان وته ویله چې کینه وای ته چې د موسی علی السلام لغټ مولا نه په دې خورا سره اتفاق کوي او زه خو به د فرعون نه غټ کافر نه مکنه په دې اتفاق کوي او نو الله جل جلاله موسی او هارون علیه السلام ته ویل چې فقولا له قولا لینا لعله يتذكر ان يخشى اے موسی او هارون علیهم السلام فرعون ته فنرمي لهجه سره خبري وکا فنرمي سره لینا قولا لینا شای چې هغه فن واخلې ویریږي د معنی سبحان الله نو چې هر کله ویته د موسی نه غټ مولا نه یو زده فرعون نه غټ کافر نه ایمانو ولې دونه په سخته ماته لګي په نرمه سره خبري ول نه کینه مونږ هم دا ویو چې په نرمه لهجه سره د فرعون نه غټ کافر نه کینه العياذ بالله مونږ په موسی عليه السلام نه غټ مولین نه بای چې په نرمه لهجه سره زمون دعوت وی دغه طریقه سینوي بل دا خو علمي جواب نه دی کنو کنځلې دي دا خو جواب نشه باید په دې طریقې سره جواب وشي بغیر د جذبونه دا یو ورځ نه ده دا د قیامت پورې به نورې فتنې پیدا کیږي پوخا پیدا شوي دي دا په سړی سینې سره په سړو دماغو سره په دې سره دا مسلې رد کیږي په ډېر حکمت سره نه په جذباتو سره همدغه رنګي نبی صلی الله علیه وسلم سره د ابو جهل د دین د اسلام غم وو د ابو لهب د اسلام غم وسره وو نو باید چې موږ سره مدای کنه زمونږ اول هدف دا دی چې دا ورور وسه پورې روغ جوړو خدا چې دا مسلې ته شروع شي دي اول دته موږ ته هدایت وکي به ته هدایت وشي چې الله د عذاب نه بچ شي او جنت ته داخل شي دا به زمونږ نیت او ورسره نور مسلمانان په دې شبکه او دغه کې جال کې وسره گیر نشي دا د مقدمه په شکل باندې عام د اصلاح فنید باندې خبرې وي الله دې وکړي چې په شا باندې بدی ونه لګيږي دویم دې صاحب ترازو د دې موږ سلسله شروع کوو د الله په فضل سره په اختصار ډول سره دغه رنګي فاصله سره نن د دینه یو څو پوښتنې مونږ کوو اوله پوښتنه د دې صاحبنا مونږ دا کوو د چې دا کومه خبره د اندوي کړي ده چې اندوي خبره او د دې مسلمانانو خبره یو ده ځکه اندوم وایي چې دا کار شوی دی تاسو مې وایي او زه د دواړو خلاف یم مو ته وایي چې نه ځان له دوه کم ورکوه نور چا له نشي ورکولای د الله په فضل سره مسلمانان له ځان ته مو ورکوه بلکې اندوم د تانه خدا وجه ده اندو په دې کې شک نه کوي چې دا ثبوت نه لري بلکې اندو په دې کار باندې رد کوي کچیر داغه په ثبوت کې شک کول نو بیا باغه ویلې چې هغه دا اعتراض ولې کوو هغه اعتراض په دې کې چې دا کار شوی دی کنه په نهم کال کې نبی صلی الله علیه وسلم د عائشه رضی الله عنها سره نکاح کړی دا نو هغه ویل چې ګور راي خنه دي کړی دا هغه د اعتراض حاصل ده اما ته چې صاحبہ ته په دې کې شک کې چې نبی سلام دا کار نه دی کړی نو بلکې ستاده وینا د اندوینم افله ده نو موږ د دواړو رد کوو د اندویم رد کوو چې هغه د نبی سلام په دې کار باندې رد کوي او ساده خبرم تردید کوو چې ته دغه کار نه انکار کې نو موږ په دواړو باندې موږ رد کوو او ساده خبره صحیح نه ده بلکې الټه ده دې ته سوچ وکړه دویمه خبره دا بار دا کوي چې د امام بخاری د وجنه احادیث دغه باندې دروغ وي د امام بخاری د وجنه په دې کې دونه غلو کوي نه صاحب دا خبره دیم خطا ده منګه د امام بخاری رحمه الله دفاع کو د حدیث د وجنه کو چې د حدیث دفاع کړي ده د حدیث د وجنه موږ دا غي دفاع کوو بل خبره دا ته نصيحت دا کوو چې د امام بخاری مقابل کې تخلم خوځوا هغه باندې امت راجمه ده امام بخاری باندې امت راجمه ده ته دغه په مقابل کې څه شي ما ته دغه په مقابل کې څه شي بلکې تا ته زمونږ دا چیلنج دی چې ته د خپل پالټي
د خپل هغه اشاعت تنظیم سکه د خپل کملګری چې دي د دینه علاوه ته یو لس علما داسې پیدا کړه چې ستا په علمیت باندې هغې اقرار اعتراف وکړي چې ته علمي شخصیت یې یعنې په زیات دی څه چې ستا ټول اشاعت ستا علمیت ته قایل شي دا نور مسلمانان څه کې ته یو لس کسان چېرته پیدا کړي علما چې هغه ستا په علمیت باندې اقرار وکړي اعتراف وکړي چې ته علمي شخصیت یې نو هر کله چې یو لس کسان ته نشي پیدا کولی دا په چلنج سره تاته یو ته پیدا که نو امام بخاري د هغې سره مقابله کول داسې مثال لکه یو غوی چې لاړ شي یو غر ته یخ کې ښکره کېدي چې غره زی که نه زه دې چپه کړم نو دغسې ستا ډکه ده د امام بخاري په باره کې موږ نه ورنوځو ځکه چې هغه مسله ضرورت نه لري د امام بخاري صفایي بله خبره موږ دې ته دا کوو چې دغه روایت چې ته چې امام بخاري رحمه الله دا دروغ ویلی دی او دا د ځان نه جوړ کړی دی نو موږ چې ای صاحبه دا روایت که چېرته امام بخاري رحمه الله یوازې نقل کړی وی نو موږ به تا سره دا منلی وی چې صحیح د امام بخاري رحمه الله العیاذ بالله دروغ ویلی دي نو دا خو د دنیا محدثینو نقل کړی دی د هغې سره به څه کې امام مسلم رحمه الله دا روایت نقل کړی دی لمبر 1422 لمبر همدغه رنګې امام احمد رحمه الله په خپل مسند احمد کې ذکر کړی دی 4880 لمبر حدیث دی د امام احمد همدغه رنګې 4 لمبر امام ابو داود رحمه الله نقل کړی دی 4940 لمبر حدیث دی پنځم همدغه رنګې امام ابو عبد الله ابن ماجه رحمه الله خپل سنن کې هغه ذکر کړی دی 1906 لمبر امام نسائی رحمه الله په خپل سنن کې هم دغه رنګ دا روایت ذکر کړی نورم ډیرو زیاتو نقل کړی دی نو تا اوس مونږ پوښتنه دا کوو نو یخ به اوس دا وایي چې دا ټول محدثین دروغجنان دي ځکه دا خو ټولو نقل کړی دی که نور دی په کار نورم زه نقل کوم نور محدثینو نقل کړی دی نو صاحبه یا خدا ده چې اوس به دا وایي دا ټول محدثین دروغجنان دي دا ټولو احادیثو تردید بکې او که نه کې نو دا څنګه ده چې امام بخاري په هغه باندې یوازې تا راغسې دا نور پرېږدي دا خو ټولو نقل کړی نو دا خبره ستا ډېره زیاته خطا ده بل د تا نه پوښتنه دا ده تا ته موږ دا ویو چې هر کله امام بخاري العیاذ بالله دروغجن شي د ځان حدیث جوړ کړی دی د ایستلی دی پکې د نورم دی له تا نه پوښتنه دا ته هم دا دیني مسایل بیانې که نه پلانکۍ مسله ده او په هغې کې امام بخاري دا روایت مسلم او بخاري نقل کړی دی او دا روایت چې کوم دی پلانکي نه نقل کړی پلانکي نو تا نه پوښتنه دا ده هر کله چې امام بخاري دا روایتونه د ځان نه جوړ کړي دي ته چې د بخاري او د مسلم نه او د نورو کتابونو نه احادیث سره اخلي د خپلو مسلو دپاره تا ته چا ویلي چې دغه حدیث صحیح دی او دا کمزوري دي ایا العیاذ بالله تا ته وحی کېږي چې د بخاري دا حدیث صحیح دی او دا کمزوری دی که نه ځکه دا بخاري څنګه بعضې حدیثونه چې ستا مزاج نه مني هغه کمزوري هغه دروغ دي او کوم چې ستا مزاج مسلو دپاره دغه هغه روغ دي دا تا ته چا ویلی دي کوم ځینه ته ثابته مقه راوین دي هغه نقل کړي دروغ او کوم چې ته حدیث نقل کې هغه صحیح دی نو په دې خبره باندې هم ته سوچ وکړه په آینده کلیپ کې به دویم کلیپ کې به انشاءالله د امام بخاري مختصر احوال بیانو او دا وجه به ذکر کو ولی امت دې ته مجبور شو چې ټول امت ټول مذاهب دا هغه په ثقتوب باندې او امیر المؤمنین فی الحديث او داسې القاب هغه ته قائل دي او چې دا هغه کتاب صحیح البخاري دا ولی اصح الكتب دی د قران کریم نه بعد د دنیا په کتابونو کې دا صحیح کتاب دی ټول امت ولې دې ته مجبور شو دا به بیان کو چې د صاحب تم پته ولګي د هغې نه بعد به بیا دا سلسله شروع ان شاء الله د عائشه رضی الله عنها دا سلسله او په دې کې مختلف بحثونه ان شاء الله چې فائدہ به ټولو ته ورکي هذا بالله تعالی توفیق والله اعلم